بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ استاد نننی درس دا لیکسیون 64 یعنی 40 درس. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایو چې هوغن لیزن شرایبن. د دې په معنا خو پیږي دوستانو. اوس لاندې راکوزیږو. دلته وایو چې legen Sie die Finger auf die Lippen und sprechen Sie ښه یعنی څه دلته یعنی مطلب دا چې لیګن یعنی څملوي زی یعنی تاسي د فینګر یعنی ګوتا اوف د لیپن یعنی د شونډو په سر باندې لکه دغه عکس چې نه البته د کتاب کې نشته د تاسو سہولت لپاره ما راوسته په دې ځای کې نو دغه مطلب دا چې وای لیګن زی د فینګر اوف د لیپن یعنی تاسي څملوي خپل ګوتا په شونډو باندې und یعنی او sprechen یعنی وغږیږي زی تاسي یعنی داسې وکړئ کنه یعنی دا مطلب دی. اوس لاندې راکوزیږو. امیدوارم په باندې پوه شوي. دلته وایو چې و هوغن زی کنه یعنی څه و یعنی چیرې هوغن یعنی اوري زی یعنی تاسي یعنی د شین आवाज یعنی مطلب دا ده. په دې ځای کې چې ټکی ټکی معنا کو داسې راځي. نو البته د دې د اصل معنا دا ده و هوغن زی یعنی چیرې چې تاسو د आवाज اوري. اوس ګوري په دې ځای کې د غلاندې خط ده. اوس ورته چې ډیک دمه یعنی کپ یو ځای کې مونږ تاسو اوریدای نو یعنی دا مطلب چیرې تاسو د شین आवाज اوري کنه. نو او اوس په دې ټکو کې کتا سم داسې د شیړې आवाज نه مخکې مو ګوري نو دا په ډیرو ځای کې د شین आवाज شوی. نو البته د دې د معنا ده چیرې هم هر چیرې چې تاسو د شین आवाज اوري مارکیرن زی یعنی تاسو په غمانه مارک وخی کنه یعنی دغه سي لکه دغه دلته وګورئ شرایبن لیکل شوی بیا په دغه شین باندې مارک وخل شوی. نو داسي و هوغن زی یعنی چیرې چې تاسو اوري. خو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ. اوس به تاسو ته سی ډي کېدم بیا به وروسته که څه غږیدل ورته پکار بیا ورسره وغږیږو کنه بیا به ګورو چې څه کیږي. ښه اوس غوږونی سي زه تاسو ته سی ډي کېدم. Seite 42, Aufgabe 2. Wo hören Sie Sch? Markieren Sie. Singen. Schreiben. Spielen. Sprechen. Kochen. Waschen. Spiegel. Rauchen. Schrank. Stuhl. Tisch. Sofa. Küche. Spüle. Schule. Werkstatt. Tochter. Sohn. Schwiegervater. Schwester. Schneiderin. ښه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ. او بل دا چې مثلا الکه د مخکنی جمله یې او د جلی یا خزي مثلا د شاتنۍ جمله پسې لیکه نو دغه لپاره ما سره داسې کاوخه. امیدوارم تاسو پوه شئ. اوس د دې دا مطلب چې مثلا چې دغه شین چې راځي اوس ګوري شین څو قسمه شین استعماليږي په دې ژبه کې دوچ یا الماني ژبه کې یا جرمني ژبه کې. نو دغه اس سی ها دا درې حروفونه چې نه دا هم د شین आवाज ورکوي او که د انګلیش په حساب باندې هغه کې اس سی اچ دا د شین आवाज ورکوي په دې ژبه کې. او بل د شین आवाज چې ورکوي اس پی چې دا د شین आवाज ورکوي یعنی دلته وایي sprechen. او مثلا دا نه چې واځي په sprechen کې په بل ځای کې دلته وګورئ spielen دلته هم د شین आवाज دغه اس پی ورکوي. او دلته اوس وایي چې واشن دغلته په منځ کې د اس سی ها یعنی په دې ژبه کې اس سی ها سپیل چې څنګه ویل کیږي دلته د شین आवाज ورکوي. دې کې خو نشته دلته مخکې چې مثلا دلته وایي شپیګل یعنی په دې کې بیا اس سی هغه اس پی د شین आवाज ورکوي. اوس په دې ځای کې دریم جمله چې ده هغه دا ده است یعنی دا هم د شین आवाज ورکوي. شتول یعنی څوکۍ مثلا داسې د شین आवाज ورکوي مثلا په دې ترتیب باندې. ښه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ. اوس به درته یواري معنا سره وایم یا به لاندې کوشو. ښه شرایبن یعنی لیکل دوستان دا درسونه تکراری دي دا بار بار درته پدی وایم انسان دا کومه جمله د سکه یاد وتلی نو ته کوم درس پسې ګرځي چې دا جمله په کوم ځای کې ده نو دغه لپاره درته معنا پار ځای کې درته ورسره وایم
بیا چې مخکې ستاسې زده کېږي یا نه زده کېږي هغه د ستاسې خپل حساب ده. ښه شرایبن یعنی لیکل، سینګن یعنی اوازخواني کول یا ګانه ویل، مثلا شپریخن یعنی غږېدل یا خبرې کول، شپیلن یعنی لوبه کول یا مستی کول، واشن یعنی وینځل یا پریمینتل، کوخن یعنی اشپزی کول، او راوخن یعنی دود وخل یا سیګریټ وخل، او شپیګل یعنی آینه یا ښیښه چې مثلا سړی د مخ پکې ګوري کنه، شتول یعنی څوکۍ چې زیتسل هم ورته وایي، شرنک یعنی انواری، زوفا یعنی هغه څوکۍ، او تیش یعنی میز، شپوله یعنی هغه په اشپزخانه کې چې نل کم نلی کنه، نل ورته وایي، بمبه ورته وایي کنه، نو چې دا پلیټونه چې پکې مینځي، البته ماشین نه ښیم هغه نل والا وښیم. ښه نو دغه شپوله. او کوخه یعنی د املاوت والا او چې پکې راشي ګورې دلته کوخن یعنی اشپزي کول. دا ګورې دوستانو تاسو ته ما په مخکینی درس کې پرېښي وو چې مثلا تاسې دغو شیو ته بیداره اوسئ. ښه او دلته کوخن یعنی د املاوت والا یو چې راشي نو بیا دا چې کېږي اشپزخانه، یعنی د اشپزخانه ده. ورکشتات یعنی ورکشاپ، لکه دا موټر چې پکې جوړېږي هغه موږ او تاسې البته ورکشاپ ورته وایو. او شوله یعنی مکتب، زون یعنی زوی، تخته یعنی لور، شوسته یعنی خور، شویگفاته یعنی خسر، شنایدرین یعنی خیاطه. امیدوارم دوستان تاسو په دې پوه شوي. اوس به لاندې راکوشو چې لاندې څه غواړي. ښه اوس په دې ځای کې وایي چې ordnen Sie die jetzt die markierten ورته یعنی څه ordnen یعنی ترتیب کوي یا مرتب کوي، زی یعنی تاسې، دی یست یعنی دا اوس دستی کنه، دی مارکیرتیرن ورته یعنی په دغه مارکونه چې پې وخل شي، دغه مارک شوي یا دغلته لیکل شوي جملو لاندې. یعنی مطلب څه، یعنی دغه شین چې لیکل شوی، دغه جملې چې دغه درې حروفه چې د شین आवाज ورکوي، دغه شین چې په هر ځای کې راغلی هغه باید تاسو په دې قدار کې داسې ولیکئ. او که دغه دوه حروفونو شین په کوم ځای کې استعمال شوي هغه غونډه کامله جملې به دلته په دې ځای کې ولیکئ. او د دې دوه جملو چې مثلا چې شین کې استفاده کیږي که دا هغه پکې لیکل شوی نو هغه به تاسو په دې ځای کې ولیکئ. لکه دا مطلب، لکه دا شرایبن وګورئ دلته لیکل شوی ده، دا دلته. او مثلا دا شرنک هم دغه حروفونو هغه شوی، دا به هم دلته ولیکئ. او مثلا تیش هم دلته راځي مثلا داسې. او دا شپوله او شپیګل، شپیلن، شپریخن دا مثلا په دې کې راځي. او دلته چې دا شتول او دا استنه چې راځي هغه تاسو په دې کې ولیکئ. امیدوارم دوستانو تاسو په دې پوه شوي. اوس به لاندې راکوشو. ښه لاندې مثلا دلته وایي چې lesen Sie die Wörter aus Aufgabe 3-4. یعنی څه lesen یعنی ولولئ، Sie یعنی تاسې، die Wörter یعنی جملې، aus یعنی بیرون، Aufgabe یعنی کورنۍ وظیفه. البته کورنۍ وظیفه ته مثلا هاوسبونګ وایي، خو لیکن Aufgabe هم ورته وایي یعنی وظیفه. دا درې چې دي، درې یعنی درای معنا ورکوي. البته لږ ځای نیسي، داسې بیا په ډېر ترتیب کوم ځای کې هغه کېږي لیکي. فور یعنی مخکې، یعنی درې ولولئ تاسې دا جملې. اوس یعنی بیرون، Aufgabe یعنی دا کورنۍ وظیفه، درای فور یعنی درې ځلې مخکې. ښه امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. او دا خو مثلا دا لاندې خط چې ده مرکې یعنی چې څنګه هغه کېږي. ګورئ دلته د اس پی چې د شین आवाज ورکوي که نه، اوند استی مثلا دا استی یعنی دا چې د شین आवाज ورکوي. ام انفنګ یعنی چې کله دا جمله موږ تاسې د اول سر کې لیکل کېږو. شپریخن ویا، شپریخن یعنی غږیږو، ویا یعنی مونږه، وی یعنی څنګه،
مثلا هغه دلته مثلا داسې لیکي که تاسو چیرې په اول سر کې مثلا د دې په حساب باندې انفانګ یعنی د شروع نه کوم خبره کوي نو دا جمله به تاسو ولیکي دغه دا وګورئ اس پی یا دلته اس تی داسې مثلا البته دان مغه ده خو لیکن داسې غټي ولیکي او کچیره په منځ کې د جملې په منځ کې استفاده کیږي نو هغه بیا وړکې ولیکي. خو امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ. دراتلونکي درس پورې دوستان په پاک الله باندې سپارم. فلحال چیس.